لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. محترم و عزتمنو، تاسو دغه واقعه ښه په غور سره واورئ. خاص کر هغه خلک چې غټ غټ موبایلونه لري، ټوله شپه فیسبوک ته ناست وي، په میډیا کې ډوب وي، یا د شپې مجلسونه او ګپې کوي. یو زنانه یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راغله او دا ورته وویله: ای امیر المؤمنین، زما د خاوند رنګه انسان شاید په دنیا کې به نه وي. هغه داسې چې ټوله ورځ یې روژه نیولې وي او ټوله شپه نفلونه کوي، عبادت کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې خبرې په مقصد پوه نسو. دا ورته وویله چې الله دې برکت باندې واچوي، الله دې ستاسو بخشش وکړي. نیکې زنانې ښې زنانې همیشه د خپل خاوند داسې تعریف کوي. هغه زنانې چې دا خبره واورېدله نو بیا د هغه ځای څخه واپس روانه سول. په دغه وخت کې حضرت کعب رضی الله تعالی عنه هم موجوده و. کله چې هغه زنانه روانه سوله نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ده وفرمایله چې امیر المؤمنین، ته د دې زنانې په خبره پوه نه سوې، د دې د مجلس په مقصد باندې ته پوه نه سولې، دې د خپل خاوند تعریف نه دی کړی بلکې د خاوند شکایت یې تعالی راوړي، شکایت یې دسه کړي چې د دې خاوند د عبادت په شو کې دومره ډوب او مشغوله سوی دی چې د زنانې چې کوم حقوق دي د هغه څه بالکل لاپروا سوی دي، د هغه څه بالکل بې پروا سوی دي، هېڅ خیال یې نه ساتي. دغه شکایت یې تا ته وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دا واورېدله چې ښه داسې خبره ده، نو ژر یې هغه زنانه بیرته واپس راوغوښته. د هغې څه چې پوښتنه وکړله هغې هم دغسې وویله لکه څنګه چې حضرت کعب رضی الله تعالی عنه په پوه سوی چې واقع داسې. نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت کعب رضی الله تعالی عنه ته وفرمایله چې ته د دې په مقصد پوه شوې، په خبره پوه شوې، فیصله هم ته ور وکړه چې د دې خاوند به څومره وخت خامخا ودې ته ورکوي. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ای امیر المؤمنین، الله و هر انسان ته د څلورو ودو کولو اجازت ورکړی دی. نو د دې څه دا معلومیږي چې دی یوه شپه د یوې کور والا سره کوي، نو څلورمه شپه به د بلې سره راځي، دا درې شپې به هغې سره نه وي چې هره څلورمه شپه د ښځې حق دی. یعنې چې یوه شپه کوي نو څلورمه شپه خو د یوې حق راځي. نو د دې څه دا معلومه سوله چې په څلور شپو کې څلورمه شپه څلورمه ورځ د دا ښځې حق دی چې ورځي. نو ته دا فیصله وکړه چې درې شپې یا درې ورځې به ته خپل عبادت کوې، چې هر څومره کوې، د شپې نفلونه کوې، د ورځې روژې نیسه، لیکن څلورمه شپه به ته ښځې ته ورکوې، څلورمه ورځ به ښځې ته ورکوې. چې دغه درې ورځې درې شپې به ته عبادت کوې، څلورمه ورځ څلورمه شپه به ضرور لازمي ته خپلې کور والا ته وخت. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا فیصله واورېدله نو داسې یو دم راجګ سو، راپورته سو او دا یې ورته وویله چې کعبه، دغه فیصله ستا د مخکې فهم د سمجه څخه هم زیاته بالا. نو هغه خاوند یې راوغوښتي، هغه ته دا وویله چې درې شپې درې ورځې ته ازادې عبادت کوه او څلورمه شپه څلورمه ورځ به لازمي ته کور والا ته ورکوي. مولانا ذوالفقار نقشبندي صاحب دا لیکلي دي چې دینداره خلک دي، دینداره خلک کور والا ته وخت نه ورکوي، حق یې نه پر ځای کوي، څوک په یو شي اخته، څوک په بل شي اخته. نو دا د کور والا حق دی چې ته به دا وخت ورکوي. او نن سبا د وخت ورکولو کې دومره حق تلفي ده چې هر یو موبایل ته ناست دی، ټي وي ته ناست دی، د شپې د 2 بجو 3 بجو پرې دی فیسبوک ګوري. کور والا څنګ ته یې دی وخت نه ورکوي، په یو کور کې دی وخت نه ورکوي، په میاشته کې یوه شپه هم نه ورکوي، یوه ورځ هم نه ورکوي. بس دی فیسبوک دی میډیا ده، یا په کوټو کې مجلسونه او ګپې کوي. نو ځکه خو دا کورونه خراب سي، ځکه خو دا نفرتونه راسي، ځکه خو دغه لرېوالی په مابینځ کې راځي چې ته یو د بل د حق خیال نه ساتي. بس کور والا زنانه داسې استعمالوي لکه چپلۍ چې کله چې ضرورت شي په پښو کوي، چې ضرورت نه یې کاږي، نور د هغې د حقوقو هېڅ خیال نه ساتلی کېږي. دومره وخت چې ته و موبایل ته ورکوې، که د دې سلمه حصه ته کور والا ته ورکې، یا څومره مجلسونه او ګپې ته به بنډارونه په کوټو کې کوې، د دې لسمه حصه ته کور والا ته ورکې، نو دا کور به هېڅکله نه خرابېږي.